یوازې علماو ته نه، عامو خلکو ته هم که سړی د ماښام د لري د سبا د دې غم وکړي او سوال وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر مخ باندې به په ورځ د حشرګاه غوښې نه وي. د حشرګاه میدان ته به په داسې وخت کې راځي چې پر مخ کې به غوښې نه وي. دا څونه غټه بدبختي ده، څومره ذلت دی په سوال کې. نو یوازې دا نه چې دغه سوال تر لاندې دی چې زه ورته سوال کوو، دا د بهر د مملکتو څخه چې دغه موسسې و دا شیان راځي دا هم تر لاندې دي، دا هم سوال دی. دا زموږ د خلکو د مزاجونه داسې ور جوړي چې بس په موته باندې به دته را رواني. دا د خوارۍ د ګټلو صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو الله رب الجلال دې موږ تاسې د سواله وساتي. سوال ډېره عظیمه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام صحابي ته فرمایي چې پر اوښ سپورې او د چلاخ هلته هوا پرته چاته مه وایه چې راواخه، دا سوال دی. موږ تاسې خو دا شلومبې او دا شیان چې راوړو دا په سوال کې نه بولو. دا د دوو د درې پټوانو پلوړو چې خپل سرخیل ته وایي دا په سوال کې نه بولو. دا ټول تر سوال لاندې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د احتیاط ځای لا ښوولی چې چلاخ به لا خپله راخلي، سوال به چاته نه کوي. یوازې به ځان داسې مستغني جوړوي چې زه د الله رب الجلال تر ذات ما سوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر متابعت ما سوه، زه بل څوک نه پېژنم. یوازې د الله رب الجلال دین پېژنم او دغه متابعت پېژنم. سوال ډېره عظیمه ګناه ده او ډېر بد عمل دی. الله رب الجلال دې څوک نه په اخته کوي. او یوه مسله دا هم پکښې واورئ، په بازار کې چې کوم کوچنیان ګرځي، دا کوچني کوچني هلکان، بعضې خلک د کندهار د کابل څخه لیده کډه وکړي هلمند ته راسي، یا د هلمند د کندهار ته ولاړ شي، څه دپاره تللی هغه خپل انډیوال مخصوص دی بیا حال ویلی وایي 4-5 دنې بچیان مې دي، دغه سوال به په لاس ورکوم، سوال به کوي. د دې دپاره ګوره معامله خلاصوي. بیا چې ماښام کوشني 1500 افغانۍ راوړي یا 300 افغانۍ هغه ټکوي چې ارې و ډېرې راوړي، هغه خپل بغل ته کښېني. دا کوشنۍ بیا د غلا څه مخ اړوي، دا بیا د ناروا څه مخ اړوي. دغسې کوشنۍ ته بیا خیرات ورکول ګناه ده. ته به خیرات کوې، ستا به د خیرات نیت وي، یا دې شریک ته خیرات ورکول ګناه ده. ستا په کلي کې چرسي او رویني او بنګي پروت دی، ته دا روپۍ ورکوې، زکات ورکوې، دا ورته ګناه ده چې ګناه کوې، ځکه په دې ګناه ته خپله ځان ورشریک کوې. دا مال دا علامه ستا د دې د شتا مال په پاکه نه دی ګټلی، ځکه چې پر حرامه ځي. ته چې کوم چاته روپۍ ورکوې، چې کوم چاته زکات ورکوې، هغه پر حرامه ځي. نو په دې شیانو کې به ډېر احتیاط کوئ. داسې په دغه بازارو کې چې کوم کوچنیان دي دې ته به روپۍ نه ورکوئ، ته به د خیر په نیت ورکوې، هغه ستا ګناه ده. هغه پلار دو ته مقرر کړی دی. بیا په اوس زمانه کې خو د امارت داسې خلک پیدا کړي دي، دې ته ټاکلي چې ته هغه د حقیقي یتیمانو معلومات وکړي، د حقیقي بېوزلانو معلومات وکړي، هغه ته تنخوا جاري ده. دا چې اوس هغه دې بیا د دې کاره څخه معامله او تجارت جوړوي، نو په داسې په ګناه شریک یاست، په دې ته بیا نه ورکوي. اللهم هل بلغت.